طرف ته راسو د جګړې د میدان عیني واقعیت څه دی؟ د جګړې د میدان عیني واقعیت دا دی چې دوی په افغانستان باندې برید کړی دي. موږ په مقابل کې هغه پټنځایونه د خوارجو یا د عیشانو چې په پاکستان کې واغم په نشه کړي دي او پر ډیورنډ کرښه پرتې د دوی مراکز چې دي دا هم په جواب کې په نشه کړي دي. د هغه څخه وروسته دوی په کابل باندې برید کړی دي، په کندهار باندې برید کړی دي، موږ هم په اسلام آباد برید کړی دي، هم په نورو ښارونو باندې بریدونه. یعنی هغه شعار معاملې که څوک کابل ته په چپه وګوري اسلام آباد ولي؟ بالکل زه اوس هم دا وایم که کابل نه امن کېږي اسلام آباد به نه امني. که کابل ویشتل کېږي اسلام آباد به ویشتل کېږي. دوی دا فکر نه کوي چې په کابل کې به موږ خلک شهیدانو، خلک به ویرو او د کابل امنیت به خرابو او دوی په اسلام آباد کې قرار ناشتي. همداسې به اسلام آباد هم په نشه کېږي لکه څنګه چې کابل په نشه کېږي. او بالکل صحیح. د